تازه خبر امریکایي استازي وایي اشرف غني د 1.9 میلیونه ډالرو د تښتولو په تور محاکمه کړای شي. امریکایي استازي وایي د بایدن اداره د محمد اشرف غني له لوري د پیسو د لیږد مسله په جدي توګه وڅېړي. د امریکا جمهوریت غوښتونکو استازو ویلي داسې ادعا شتون لري چې ګواکې اشرف غني له افغانستان څخه د وتلو پر مهال له ځان سره 1.9 میلیونه ډالر لیږدولي دي او دا د جدي اندېښنې وړ ده. فاکس نیوز وایي امریکایي استازو په همدې تړاو بهرنیو چارو وزارت ته یو لیک لیږلی دی څو دا مسله ټولې نړۍ ته واضح کړي. د جمهوریت غوښتونکو ارشد استازي جیمز کامر د امریکا په سنا جرګه کې ویلي چې د اګست تر 21 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د دغې مسالې د سپیناوي لپاره وخت ورکړی دی. یادو استازو ویلي که د پیسو لیږد حقیقت ولري نو امریکا باید د نړیوالو قوانینو پر بنسټ دا پیسې بیرته افغانستان ته وګرځوي او اشرف غني د میلیونونو ډالرو د اختلاس او تښتولو په تور محاکمه کړای شي. بلخوا جنوبي کوریا هم وایي چې دوی له افغانستان څخه خپل شاوخوا 380 همکاران وباسي. د دغه هیواد د حکومت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دوی پریکړه کړې چې خپلو لسګونه افغان کارکوونکو ته پناه ورکړي ځکه په دې شرایطو کې د دغو کسانو ژغورل د جنوبي کوریا اخلاقي مسؤلیت دی. جنوبي کوریا وایي چې له یادو کسانو سره کورنۍ هم لیږدول کیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.